تا دغه کم کړي دي. یعنې 3.5 لکه تا کور بېکاره کړل، ته کوښتې پر 20 کاله وروسته 1 لک کسان نشي په کار کولی، هغه به هم بزګري کوي وروره، خټې به کوي، د خټو خلک. او دلته د وروره خلک له انجینرۍ پاته کړل، له ډاکټرۍ دې پاته کړل، له ماسترۍ دې پاته کړل. بیا وایي د جمهوریت د وخت فارغان چې دي دا هغه نه لري، کیفیت یې نه درلود. زه د ډاکټر زلال بله ورځ په خبر سوي بایاست په جرمني کې د یو مشهور روغتون د اورتوپیدي د څانګې مشر مقرر شو، زما همزولی دی بلکې تر ما کشر دی، جمهوریت فارغ. دغسې اکثره ملګري د موږ تاسو ډاکټر تنها دی، هغه د په جرمني کې پوهنتون کې استاد 2 PhD وکړې. دغه رقم خلک په لسګونو زره تا له ملکه وشړل، په سلګونو زره په لکونو او په سلګونو زره نور چې را جوړېدل د هغو مخه دې ونیوله. دغه خوند چې دا بله ورځ دوی د پوهنتون د هغه د اګزټ اګزام نه را وګرځولې. دا څومره ظلم دی چې یو سړی 15 کاله دغه مو کې طب پوهنځی ولولي، هغه هم بیا نجلۍ د کور کارونه هم ورسره کوه، جنجالونه هم کوه، د مردارخورو ورونو او د هغه د زامنو پوزې هم پسې ورپاکوه او امامونه هم ورکوه صاحب، او میلمانه هم وزر کوه صاحب، او بیا ځه مکتب ته هم ځه، پوهنتون ته هغه درس هم پسې وایه، او بیا 4 کاله 15 کاله د پوهنتون درس او 12 کاله د مکتب درس. تر هغه وروسته په اخره ورځ یو خنزیر درته ودرېږي له یو هغه ادرسه ورکه ادرسه، او قرار درته ووایي چې دا عمر دې برباد شي ولاړ شه کور ته. هغه د امتحان اجازه نه درکړي. او ظالمانو، او د خدای کافرانو. نو خبره دا ده شهاب الدین افغاني صاحب افغانۍ تخلص یې کړی د ورور مې صحیح ده، په هر شي کې هغه په قرآن کریم کې وایي په شرابو کې ګټې هم شته او تاوانونه هم شته، خو لیکن تاوانونه یې تر ګټې ډېر دي. خو دا به در سره ومنو چې په دې غول طالب کې یو 15 ګټې هم شته، خو تباه او برباد یې کړو، تاریخ یې در برباد کړو، هویت یې له منځه در یوړ. د افغانستان نوم اوس نشته. د افغانستان نن د نړۍ په هیوادونو کې نه حسابل کېږي، په ملګرو ملتونو کې د هیوادونو نمایندګي موجوده، دلته افغانستان که جمهوریت نه وای، جمهوریت بیرغ و نماینده نه وای، افغانستان هلته نشته. په یو معتبر فورم کې افغانان نه غوښتل کېږي، چې وغوښتل چې بیرغ یې نشته. خبره دا ده ورور، ته خو یعنې دلته نور ټول تر تا کشران دي چې ته دغه احساس ونه کړې، او یو کشر تا ته د ملت او د هویت خبره کوي. معمولا ټولو وطنو کې وروره کشران کمک کوي، مشران هوښیاران دي، مشران ژورو مسایلو ته فکر کوي. په افغانستان یو تندر راکته سوی دی، مشران مو لیونیان دي. کشران په خدای لاره ورته کوي، کشران د وطن او د ملي بیرغ خبره ورته کوي، د ملي هویت خبره ورته کوي. لوی سپین ږیری سړی صاحب ناست چې صاحب مې هلته یو کلیپ کوت، دا اسان مې ډېر خوښېږي. ولې دې خوښېږي؟ بس صحابه به په اسانو سپارلو جنګونه بیا کول. دا ته خپل خدای دی 80 کلن سړي عقل ده چې دا اسان په دې خوښېږي، جنګ وسیله ده، او 50 کاله په جنګ کې تباه او برباد سوی دی، لا دی بیا هم په جنګ نه دی موړ. لږ دغه زما او ستا د عمر خلک باید له خدای وډارېږو، د نوي نسل په حق کې له خدای وډارېږو. ته به هم بچونې لرې، زه هم بچونې لرم. څه رقم وطن دی خپلو بچیانو ته په میراث پرېږدو؟ څه رقم وطن؟ او کوم خپل بچیان را ایستلي په جرمني او په کاناډا کې او د نورو خلکو ته جهنم غواړو، خو والله بالله ظلم دی. ورور زه د نصیحت نه درته کوم، او د نصیحت په حد کې نه یم، خو لږ یوه چوړۍ ژور فکر پکار دی په دغه اوسنیو بهتریو چې دا موږ او تاسې خو د دغه ځای ته راورسولو. وروره 100% د ملک نفوس دی په 3 کاله کې ولاړ. ته لا نور هم ورته منتظر یې، ته لا نور هم ثبوت غواړې د افغانستان د تباهۍ. څه رقم ثبوت یې درته وړاندې کړو؟ ته خو ما ته راوښیه، ما ته یو ثبوت وړاندې کړه، دغه رقم ثبوت زه یې درته وړاندې کړم. د بشري تاوان په برخه کې ثبوت غواړې، زه یې درته وړاندې کړم. د اقتصادي تاوان په باره کې ثبوت غواړې، زه یې درته وړاندې کړم. د فساد د ډېرېدلو په برخه کې ثبوت غواړې، زه یې درته وړاندې کړم. د ترهګرۍ د عامېدلو، د ترهګرو د ځای په ځای کېدلو په برخه کې ثبوت غواړې، زه یې درته وړاندې کړم. د قومي تفرقې او د نفاق او د دې په برخه کې ثبوت غواړې، زه یې درته وړاندې کړم. د افغانستان د ملي برانډونو، د ملي بیرغ او د ملي څلو، د ملي هویت د پایمالېدلو ثبوت غواړې، زه یې درته وړاندې کړم. د پاکستانیانو د پیغورونو، د پاکستاني جنرالانو د نجسو قدمونو په افغانستان کې د ایښودل کېدلو، او د رشخند او د چایو د پیالو، د یوټیوبرانو د دغو ثبوت غواړې، زه یې درته وړاندې کړم. په څه شي باندې مثلا ته ځورېږې افغاني صاحب؟ زه هغه شی تا ته وړاندې کړم چې دغه شی په دې باندې ته ځورېږې، دغه شی دا هم پېښ شوي دي په دې مملکت کې. ولاړو تباه او برباد شو. خدای ته وګورې، له خدایه وډارېږې. سبا به زه زیړې تلې پروت یم مړ به یم، ته به زیړې تلې پروت یم مړ به یې. د خدای په نسبت باندې بیا دغه د خلکو، د مظلومو خلکو حال بیا ډېر
سړي پوښتنه کېږي. او د جامعې په اړه موږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. تاسو باور په خدای وکړئ، من مات وليس في عنقه بیعة مات میتة الجاهلیة، حدیث شریف دی. څوک چې په داسې حالت کې مړ شو چې د خپلې ټولنې په اړه باندې د مسؤلیت احساس نه کوي، د جاهلیت په مرګ باندې مړ کېږي. دغه لایف نه ده، دا هم عبادت ده او هم لعنت ده. که د وطن اولادونو په ګټه خبره پکې کوله والله بلا عبادت ده. او که د سپۍ تمه کوله وروره چې ودرېږه سبا به کابل ته ځم او د جابر او د مستبد او د ظالم چاپلوسي دې کوله والله بلا لعنت ده درته. نوره د خوښه خپله بخښنه غواړم. خدای مو وبخښه. شهاب الدین خدای دې وکړي